نواز شریف بیا خد فرض کړی دینه ته گزاره کوي خدا دې ته وګوره لږ صبر وکړه کنه یار نه پس بیا خبرې کوو لا اله الا الله محمد رسول الله الله که حاضر ناظر کې جان کې وایم اوس با چې سب وایي هغه به پبلک په دې یقین کوي عمران خان د حکومت چې کړی هغه ډېر بیکاره کارونه کړي هغه د ترقۍ او د کامیابۍ یو کار نه دی کړی فرض کړئ موږ خو دلته راغلي لږ وخت مو شو چې دلته پنډۍ ته راغلي پاکستان خبره کوم چې پاکستان خبره دا زه وایم چې ماشاءالله د عمران خان څه وسومي او بیا مې ځکه هغه زموږ په دې باندې خوښ دی چې هغه ماشاءالله د تقریر نه مخکې بسم الله هم کوي او مسلمان هم دی نو زموږ په دې باندې نه باقي مسلمانان دي جی ناظرین جی السلام علیکم ګرانو عزتمندو تاسو ته پته ده چې پنډۍ یو ده چې په دې حلقه باندې فیاض الحسن چوهان ایم پی او منسټر هم د عمران خان په دور کې هغه ته ډېر زیات ریسپیکټ ورکولی کېده خو چې عمران خان باندې او د هغوی په جماعت باندې سخته راله نو فیاض الحسن چوهان منډه وکړه او پارټي بدله کړه او استحکام پاکستان پارټي جوین کړه اوس په دې ټایم موږ د هغه په حلقه کې موجود یو د دې ځای خلک څه وایي فیاض الحسن چوهان خوښوي یا نه السلام علیکم جی څه ویل به غواړئ وعلیکم السلام دا راته ووایي چې ووټ به چا له ورکوئ جی ووټ به نون لیګ له ورکوو جی نون لیګ له ولې بس هغوی صحیح دي که نه ستاسو په نظر کې نون لیګ صحیح دي څنګه ولې هغې په وخت کې مهنګایي نه وه مهنګایي نه وه دا اوس جي د نون حکومت دی ښه اوس خو د نون حکومت دی خو چې عمران خان کله رالی چې دته ډالر په څه دغه کې پرېښی په کار دا دی چې ته هم ورته پرېښی وی چې څنګه مهنګایي ورته هغه پرېښی وه ده هم ورته پرېښی ده خو وی چې زه به په یوه ورځ کې په میاشت کې دغه ختم کړم صحیح ده ختم کړم زه مسلمان یم کلمه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله چې څه وایم رښتیا به وایم په دې زړه کې چې زما صحیح هغه به وایم چې چا څوک راته ایماندار ښکاري هغه ته به ایماندار وایم چې څوک ګناهګار هغه ته به ګناهګار وایم چې زموږ ملک ترقي وکړي نو اوس تاسو هم کلمه ووایو د هغې نه پس بیا خبرې کوو لا اله الا الله محمد رسول الله الله که حاضر ناظر کې جان کې وایم اوس با چې سب وایي هغه به پبلک په دې یقین کوي عمران خان د حکومت چې کړی هغه ډېر بیکاره کارونه کړي هغه د ترقۍ او د کامیابۍ یو کار نه دی کړی فرض کړئ موږ خو دلته راغلي لږ وخت مو شو چې دلته پنډۍ ته راغلي پاکستان خبره کوم چې پاکستان خبره دا داسې چې د عمران خان وایي چې موږ سره ځایتی وشو امریکې ما سره ځایتی وکړه د امریکې په ترو باندې زه کوشومه فرض کړئ بیا د امریکې نه مدد څنګه غواړي چې ته موږ خلاص کړه امریکې نه مدد نه دی غوښتی چې دا زه درته د دې کلیر وایم ټلیفون رابطه تاسو کلمه ویلې که وایئ چې شوی دی زه شوی شوی دی اوکې شوه ښه دا راته ووایي چې عمران خان صاحب سیاست ته نه راغلی هغه 3 اسپتاله جوړ کړي دي 3 اسپتاله جوړ کړي مونږ له راکړي دي او د هغه د بنیګاله نه علاوه بل یو جایداد نشته دا راته ووایي دا د ایمانداري نشاني شته که نه ده فرض کړئ چې زه څه خوښوم نو عوام له به مغه خوښوم فرض کړئ د عمران خان بچی دی په انګلینډ کې ناستي زه د دلته ناسیم صحیح ده نو فرض کړئ ما له دغه له خو دا مناسب نه ده چې فرض کړئ هغه هم دې دلته راشي که نه پاکستان ته یعنې کې تاسو د عمران خان بچي چې هغه اډو سیاست سره تعلق نشته د نواز شریف غوند خاندان هلته ناست دی نواز شریف په خپله وزیر اعظم و هغه ناست دی نواز شریف درته نه ښکاري وروره د هغه بچي خو دي انګریزان هغه خو وایي چې سیاست کې زه شاملوم نو بیا ولې ګیله کوې چې رایوله فرض کړئ زما بچی دی صحیح ده چې زه په کوم ځای کې یم نو پکار دا دی چې هغه هم په هغه ځای کې صحیح ده فرض کړئ زه په پاکستان حکومت کوم او زما زوی دی په انګلینډ کې ناست یعنې کې نواز شریف ایمانداره لیډر دی نواز شریف بیا فرض کړئ دې نه ته ګزاره کوي ښه ده دې ته وګوره لږ صبر وکړه که نه یار مطلب تاسو وایي چې نواز شریف ایمانداره لیډر دی او ښه دی ایمانداره ورته نه شو ویلی ایمانداره ورته نه شي ویلی صحیح ده خو فرض کړئ د هغه په وخت کې عوام ته لږ دا راته ووایه دا راته پته ده چې مریم نواز صاحب ویلي و چې نه مې پاکستان کې جایداد شته او نه د پاکستان نه بهر شته ایون فیلډ چې دی په کوم ایون فیلډ کې چې اوسېږي نواز شریف وایي زمانه دی بچي وایي زمانه دی مریم وایي زمانه دی او اوسېږي په هغه کې دا څه وجه ده کېدای شي د کرایه کېدای شي د کرایه نه نو مطلب دا ته ښه دا راته ووایه ستا لیډر شیر دی دا شیر خو نه تښتي 4 کاله وشي د 50 روپۍ فام باندې تللی دی زما خبره واوره فیاض الحسن چوهان چې کوم وڅښتېد خو ونه څښتېد د پارټي پرېښوده دا مخکې د دې هم شعر و زه دا یم زه هغه یم هغه پرېښود مطلب اصل شعر نواز شریف دی اصل کې سیاست چې کوم دی سیاست ټول دروغ دی زه وایم چې ماشاءالله د عمران خان څه وسومي او بیا مې ځکه هغه زموږ په دې باندې خوښ دی چې هغه ماشاءالله د تقریر نه مخکې بسم الله هم کوي او مسلمان هم دی نو زموږ په دې باندې نه باقي مسلمانان دي وروره دا موږ ته پته ده چې مسلمانان دي کافران پکې یو نشته چېرته تا اورېدلي د نواز شریف د خولې نه بسم الله چې تقریر یې کلی ډېرې پیرې وایي بسم الله ټول وایي بسم الله ټول وایي
वो د عمران خان نه موږ په دې باندې مطمئن یو چې مخکې به باجوړ ته چې ګاډی راتلو 50 په ټیر کې به 50 پیره پانچرې لګېدلې وې او د عمران خان په ټیم کې داسې موټروې شو الحمدلله دا ګاډی پې د جاز پر واو جی ماشاءالله د ډېره ښایسته خبره وکړه چې مور راته ووایي چې بچې ووټ په نواز شریف له ورکې نو بیا به خامخا ورکوم ځکه چې د مور او د پلار د خپو د لاندې او موږ به جنت ته ځو د لیډر سره څومره مینه کې لیډر څخه د دې نه د اسمانه پړ کې واو زبردست ډېره مننه